علي بابا ته هیڅ پته نه وه چې نن ورځ به ټول ژوند بدل شي. یو کلی کې یو غریب سړی اوسېدو، نوم یې علي بابا و. ساده ژوند یې و، هره ورځ به ځنګل ته لاړو، لرګي به یې راټولول او بازار کې به یې خرڅول. د هغه ژوند ډېر مشکل و. کله کله به دومره پیسې هم نه وي چې ښه ډوډۍ پرې واخلي. خو علي بابا یو ورور هم لرلو، نوم یې قاسم و. قاسم د کلي نامې سړی و، ځکه هغه د یوې مالدارې ښځې سره واده کړی و. غټ کور، نوکران، پیسې او کاروبار، هر څه ورسره و. خو قاسم او د هغه ښځه دواړه ډېر لالچي خلک وو. یوه ورځ علي بابا ځنګل کې لرګي راټولول چې ناڅاپه یې د اسونو اواز واورېدو. هغه حیران شو، دا څوک دي؟ زر یو غټ بوټي شاته پټ شو. لږ وخت پس شاوخوا 40 غله راغلل، ټول خطرناک خلک، تور کالي، تورې او وسله ورسره وه. د غلو مشر مخکې راغی، د غار مخې ته ودرېدو او په زور یې وویل: خلاص شه سم. ناڅاپه د غار لویه دروازه خلاصه شو. علي بابا حیران پاتې شو، دا څه روان دي؟ غله ټول غار ته ننوتل. لږ وخت پس بیرته راوتل او لاړل. علي بابا ورو ورو راکوز شو، زړه یې ډز ډز وهلو. هغه هماغه الفاظ تکرار کړل: خلاص شه سم. او دروازه خلاصه شو. چې غار ته ننوت، سترګې غټې پاتې شو. هر طرف سره زر، خزانه او جواهرات پراته وو. هغه حیران شو، یا الله، دومره خزانه! علي بابا صرف لږ سره زر واخیستل، هغه په بوجۍ کې واچول او پټ پټ کور ته راغی. کور ته چې راغی، ښځه یې حیرانه شوه. دا څه دي؟ علي بابا دروازه بنده کړه او ور وویل: نن ما یو داسې راز پیدا کړی چې زموږ ژوند بدلولی شي. بیا یې خپلې ښځې ته د غار غلو او خزانې ټوله کیسه وکړه. د علي بابا ښځه حیرانه او خوشحاله شوه. موږ نور غریبان نه یو. دواړه ډېر خوشحاله وو. خو هغوی ته معلومه نه وه چې هماغه وخت د قاسم ښځه هم کور ته راغلې وه. هغه پخلنځي کې وه او په پټه یې د هغوی خبرې واورېدلې. هغې په حیرانۍ ویل: خزانه، سره زر؟ هغه سمدستي خپل کور ته لاړه. ماښام چې قاسم راغی، ښځې ورته ټولې خبرې وکړې. ستا ورور پټ خزانه پیدا کړې ده. قاسم حیران شو. څه؟ علي بابا. بل سهار هغه غسه د علي بابا کور ته راغی. دا سره زر دې له کومه کړه؟ علي بابا لږ وډار شو. وروره آرام شه. خو قاسم چیغه کړه: ما ته هر څه وایه. علي بابا مجبور شو. هغه د غار جادویي دروازې او خلاص شه سم ټول راز ورته بیان کړ. خو د قاسم په سترګو کې صرف هرڅ ښکاره کېدو. هغه په زړه کې ویل: که دومره خزانه وي نو زه به ټول ځان سره راوړم. سبا سهار وختي قاسم یوازې غار ته لاړ. خلاص شه سم. دروازه خلاصه شو او هغه دننه لاړ. هغه ډېر سره زر، جواهرات او خزانه راجمع کړه. خو چې د بیرته وتلو وخت شو، جادویي الفاظ یې هیر شو. هغه وارخطا شو. اوش، هغه څه و؟ هماغه وخت غله بیرته غار ته راغله. هغوی قاسم ونیولو. د غلو مشر په غصه شو. زموږ راز چاته معلوم شو. قاسم ډېر وېرېدلی و. بل طرف ته علي بابا اندېښمن و. دا لا ولې واپس راغی؟ هغه غار ته لاړ او په پټه دننه داخل شو. چې هلته ورسېدو، خپل ورور پیدا کړ. هغه زر قاسم خلاص کړ او ځان سره یې وړ. لږ وخت وروسته د غلو مشر بیرته غار ته راغی. خو چې وکتل هلته هیڅوک نه و. هغه حیران شو. دا څنګه ممکن ده؟ هغه په غصه شاوخوا وکتل. چا دا سړی خلاص کړو؟ بیا ورو ورو پوه شو، نه، دا کار یو کس نشي کولی. یعنی د دې ځای راز اوس 2 کسانو ته معلوم شوی دی. د غلو مشر سخت غصه شو. هر څوک چې زموږ راز ته رسېدلی وي، ژوندی به نه پرېږدو. بیا یې خپلو غلو ته وویل: سبا سهار به زه خپله نږدې کلي ته ځم. د تاجر په شکل به ځم او پیدا به کړم چې دا خلک څوک دي. سبا سهار د غلو مشر خپل شکل بدل کړ. هغه هر طرف خلکو سره خبرې کولې. ماښام ته نږدې هغه د علي بابا کور پیدا کړ. شاوخوا یې وکتل چې څوک یې ونه ویني. بیا یې د کور په دروازه یو کوچنی کراس نښه جوړه کړه. اوس به شپه کې کور په اسانۍ پیدا کړ او هغه هلته نه لاړ. خو هماغه وخت مرجانه له بازاره واپس راغله. هغې چې د کور دروازه ولیده، حیرانه شوه. دا نښه چا لګولې ده؟ مرجانه ډېره هوښیاره وه. هغې سمدستي شک وکړ، دا عادي خبره نه ده. هغې شاوخوا کورونو ته وکتل. بیا ورو موسکی شوه. سمه ده، لوبه کوي. نو راځه. مرجانه د شپې تیاره کې د کلي نورو کورونو ته لاړه او د هر کور په دروازه یې هماغه کراس نښه ولګوله. سهار نه مخکې تقریبا د ټولې کوڅې دروازې یو شان شوې. شپه ناوخته د غلو مشر له خپلو غلو سره واپس راغی. خو چې کوڅې ته داخل شول، ټول حیران پاتې شول. دا څه؟
هر کور باندې هماغه نښه وه. غلو یو بل ته کتل. اصلي کور کوم یو دی؟ د غلو مشر سخت غصه بې عقله خلکو. هغه پوه شو چې چا پلان خراب کړی، خو بیا هم هغه تسلیم نشو. څو ورځې وروسته هغه یو بل خطرناک پلان جوړ کړ. دا ځل هغه د تیلو د سوداګر په شکل راغی. له ځان سره یې غټ غټ ډرمونه راوړل. بهر نه داسې معلومېدل لکه ټول ډرمونه له تیلو ډک، خو حقیقت کې اکثره ډرمونو کې غله پټ و. صرف یو ډرم کې اصل تیل. د غلو مشر د علي بابا کور ته راغی او وویل: وروره زه یو مسافر یم، شپه ناوخته شوې ده، که لږ ځای او ډوډۍ راکړې نو ډېره مهرباني به وي. علي بابا ښه انسان و. هغه وویل: راځه وروره میلمه، د خدای رحمت وي. غلو مشر په زړه کې وخندل. نن شپه به هر څه ختم شي. شپه ناوخته مرجانه انګړ کې ګرځېده چې ناڅاپه یو ډرم لږ شان وخوځېد. بیا دننه نه ورو اواز راغی. وخت شو که لا نه؟ مرجانه حیرانه شوه. هغه ورو ورو نورو ډرمونو ته ورنږدې شوه او پوهه شوه چې دننه غله پټ دي. هغې زر پخلنځي ته منډه کړه او به یې ډېرې ګرمې کړې. بیا یوه ډرم باندې واچولې. ټول غله خاموش شول. مرجانه ساه واخیسته. الحمدلله، پلان یې خراب شو. بل طرف ته د غلو مشر انتظار کاوه. هغه ورو بهر راغی، خو چې ډرمونه یې ولیدل نو پوه شو چې هر څه ختم دي. هغه د تېښتې کوش وکړ، خو شور جوړ شو. ټول کلیوال غصه شول او د غلو مشر پسې منډې کړې. هغه په سختۍ ځان خلاص کړ او وتښتېدو. له هغې ورځې وروسته کلي کې امن راغی او علي بابا هغه صرف د ځان لپاره ژوند ونه کړ. هغه د خزانې پیسې د غریبو خلکو سره هم شریکې کړې. چاته یې کور جوړ کړ، چاته یې ډوډۍ واخیسته او د یتیمانو او غریبو خلکو مرسته یې شروع کړه. د کلي خلک به ویل: اصلي دولت د سرو زرونه نه وي، اصلي دولت ښه زړه وي.